یو څو ځایونو کې صرف دروغ ویل جایز دي هغه هم ګورې د جواز مقام دی او هغه هم توریه به کې کوشش کوه چې شکل دا دروغو جوړ نه کې چې طریقه ولا جوړه کې لکه ښځه درته نه ډیمانډ کوي او ستا په وس کې نه نو بیا خو جنجال جوړېږي یا یو داسې شی ده نه غواړي چې در باندې را مسته ده چې هغه د ګناه شی دی یا ته لاړې بازار ته او درنه یېر شو خدای دا خو کوز ښځه به رانه خامخا تپوس کوي که زه ورته وایم چې نه مې دی راوړی خو جنجال جوړېږي نو بیا خیر دی داسې وخت کې څه داسې الفاظ ووایه چې د ښځې نه پې ځان بچ دروغ ووایه خیر خو ام توریه وکړه کوشش کوه چې صراحتا دروغ بیا ونه وي ډېر ګنجایش شته ولې چې د ښځې د خاوند په منځ کې روانه رانشي او پیغمبر ته پته و چې اخره زمانه کې د محمد په ښځو کمزورې وي امین غوندې به په ښځو به کمزوري دا یو لاره شو یا په جهاد کې که ته دروغ ووایې دشمن ته په یو طریقه غږېرې دا هم جایز دی او یا دا چې د دوو مسلمانانو منځ کې جوړه کړې نو چې یو له ورته یو خامخا د بل بد وایي نو که تا د هغه پوره خبره هلته ورسولې خو نور دې ورته تیلې ورته کړه نو که تا هغه ته وایي چې خو ډېر ګواه لکه ستا خو ډېر صفت وکړې نو دا غاړه به نرم شي داسې نور هم بعضې ځای نشته د دې درې واړو لاندې راځي دې کې شریعت دله جواز درکړی دی هم زموږ علما وایي چې کوشش کوه په داسې موقع باندې هم کوشش کوه چې ځان د دروغو نه وساتې او ځان ته بچ کړې او توریه غوندې جوړه کړې نو دا څو خبرې بس اخیری یو حدیث ترجمه راته کومه یو ځل د حضور پاک نه چا تپوس وکړه وی مسلمان بخیل کیدی شي وی مسلمان بھی بخیل بھی وی مسلمان بزدل کیدی شي وی مسلمان بھی بزدل بھی وی مسلمان دروغجن کیدی شي وی نه مسلمان دروغجن نشي کېدی چې دروغ وای دا به منافقي دا به مسلمان دی دوه جمعې مې د رښتیاو متعلق او د دروغو د بدو متعلق خبره درته وکړه زما چې څومره دوستان یې ملګري یې مقتدیان یې اورېدونکي ټولو ته دا درخواست دی د نن نه پس به موږ دا وعده کوو که خیر انشاءالله چې دروغ بنوو رښتیا به که شی خرڅو که اخلو دروغ بنوو که دفتر کې زه افسر یم که بابي دروغ بنوو که یو مقدمه ده چا لړوم او زه وکیل یم دروغ کیس بنالم زه به رښتیا خبره ټول نظام به ټیږي او که زه صدر شم وزیر اعظم شم او که زه هر څه شم نو زه به د رعیت سره دروغ